معزز محترم میاشت ربیع الاول ده او د ربیع الاول د میاشت په مناسبت سره همیشه زمونږ د خانقاه او زمونږ د مدرسې دستور د پخوا زمانې نه دادي او طریقې کار د پخوا زمانې نه دادي چې دا زمونږ د مشایخو طریقې کارو چې په دې میاشت کې مونږ د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت او فضائل د حضور صلی الله علیه وسلم بیانو او په دې میاشت کې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر خیر د حضور صلی الله علیه وسلم د خار مبارک ذکر د حضور صلی الله علیه وسلم د عادات او د اطوار د چهره انور او د چهره مبارک د شکل مبارک حد و حال بیانول او بیا په مسلمانانو کې د هغې محبت اچول اول په خپله باندې په عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مبتلا کېدل او بیا نور مسلمانان په عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مبتلا کول دا د خانقاهونو او دا د علماو او دا د پیرانو او دا د تسبو د خاوندانو کاري معزز و محترمو حضور صلی الله علیه وسلم په داسې زمانه کې تشریف آوری کړی و چې د دنیا د ظلم او د جبر او د تیاری او د تاریکۍ نه ډکه راغلې وه په هر حیثیت کې انسان په هغه وخت کې نه مظلوم و د هغه طایفو د هغه ډلو د لاندې هم راغلی و چې کمې طایفې او کمې ډلې هغه معاشره باندې ظلم کوي او معاشره باندې تسلط اختیاري او د مال او د قوت او د زور او د دبدبې په ذریعه سره انسانان د ځان مخلوقه جوړي او د غریب حقوق پایمال کوي او یا هغه مجبوري او بېکسه طبقې چې هغه په معاشره کې مجبوري طبقې وي بېکسه طبقې وي کمزوري طبقې وي هغوی له خپل حق نه ورکوي او بیا حق ورکول یو طرف ته چې څوک د خپل حق د اوچتولو آواز اوچتوي بیا هغه خلک هم دباوي او بیا چې څوک د خپل حق خبره کوي نو د ظلم او د جبر او د تسلط په ذریعه باندې د هغه کسانو مخالفت کوي چې کوم کسان د خپل حقوقو یا د غریبو او د پسمانده طبقو خبره کوي دا انسانی ظلم او جبر او دا انسانی فرعونیت او نمرودیت په کلهمه نړۍ کې او په کلهمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه موجود راغلی انسان د انسان غلامو هغه د بوتانو غلامي خو لا یو طرف ته چې د بوتانو غلامو د بوتانو خدای خو یو طرف ته چې د بوتانو خدای یې کوله او 380 بوتانو ته به رب وي د دې 380 بوتانو سره سره په سوونو په زرګونو ربونه د دنیا په معاملاتو کې په سر باندې موجود راغلی انسان ته چا د انسان په سترګه نه کتل که هغه د هغه وخت د رومیانو معاشره وه که هغه په هغه وخت کې د مجوسیانو معاشره وه او که هغه په هغه وخت کې د عربو معاشره وه دا درې معاشرې وي یو د رومیانو یو د مجوسیانو یو د عربو خو د درې واړو معاشرو کې انسان د انسان په نگاه باندې ګڼل کېده نه خرڅېده به دا غوږ نه به وي خرڅاو به لکه د چیلې او لکه د ګړې به انسان خرڅېده نو تاسو سوچو کې چې یو معاشره داسې خراب شي چې د ګړې او د چیلې په شان انسان خرڅېږي بولی پې لګي او خرڅېږي نو دې کې به د انسانیت څه قدر پیدا شي او دې کې به د عبدیت څه قدر پیدا شي د دې قسمه جبر کولو لپاره د یو داسې الهي نظام ضرورت ما یو ټکی استعمال ک الهي نظام ځکه د انسان دا فسادي نظام دا د انسان په فسادي دماغ سره نشي لر کېدی دا کم فساد چې د انسان دماغ شروع کړی دی دا د انسان په فسادي بل نظام سره نشي لر کېدی
بلکې دې ته د داسې نظام ضرورت و چې هغه د حکیم علیم خبیر رب د طرف نه راغلی وي چې هغې کې هم د آخرت بلی او خیر او فلاح د انسانانو دپاره وي او هم د دنیایي بلی د خیر او د انسانانو دپاره راغلی وي که یوازې د آخرت خیر او بلی پکې وي او د دنیا بلی پکې نه وي د دنیا د دک او د درد علاج پکې نه وي نو شریعت دې شي ته ښه نه ګوري او چې یوازې صرف د دنیا غم جاړي او د آخرت غم نه جاړي شریعت خو دې شي ته بالکل ښه نه ګوري او چې دوه دعاګانې انسان کوي نو ښه پې ښکاري ښه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه یا الله د دنیا کار من برابر کې او د آخرت کار من برابر کې د دنیا د مصیبتونو نه من پامان کې او ساتي او د آخرت د مصیبتونو نه من پامان کې او ساتي د دنیا د دې ظالمانو او فرعونیانو نه من پامان کې او ساتي او د آخرت د ظالمانو او فرعونیانو نه من پامان کې او ساتي نو په یو داسې معاشره کې چې ډېر سخت جبر روانو او د الله د دین او د توحید او د نبوت شمه بالکل ختم شوی وه الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږه په یو ډېر ښکلي پیغام باندې راغی د توحید په پیغام باندې راغی چې دا بوتان لرکې دا بوتان حس دي شي کولی د توحید په پیغام باندې نه راغی چې دا بوتان چې تاسو ته پراتی سر د لاندې دا په خپله باندې مجبور او دا په خپله باندې د کاڼي جوړ خلک راغلي دي دا بس تاسو څه امداد وکړي د الله د قوانینو او د شریعت تابعداري وکړي او یو داسې شخصیت او یو داسې عظیم الشان روشنۍ او رڼۍ موږ راولېږله چې هغې ته شریعت په خپله باندې سوي سراجا وحاج رڼا داسې یو مزیدار سراج منیرا سراج وحاجا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د خیر او د هدایت یو کامل نمونه وه انسانیت اوسه پورې د خیر او د اخلاق او د هدایت ته داسې نمونې دویم ثاني ورکول په مشکلاتو سره ورکوي چې د هغه زندګي که د هغه خارجي زندګي وي نو هغه هم خلکو ته کلاو راغلی ده او که هغه د کور زندګي وي نو هغه هم خلکو ته کلاو راغلی ده بلکې د هغې زندګۍ مبارکه لمحه لمحه هغه صحابه او خپلو زنانو منضبط کړې ده او امت ته یې ښودلې ده او هغه زندګي داسې ماډل زندګي راغلی ده او آیډل زندگی راغلی ده چې هغه زندګۍ باندې ته روان شي نو الله تعالی انشاءالله خیر او برکت درکوي دا زموږ عقیده راغلی ده حضور صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې پیغمبران ټول اعلی دي څونه انبیا چې دي دا اعلی دي پیغمبر به ولې اعلی وي پیغمبر به په خپله معاشره کې او په خپل اولس کې ولې اعلی وي پیغمبر به په خپله معاشره کې او اولس کې ځکه اعلی وي چې ته پسې روان یې نو چې ته پسې روان وي هغه مقتدا شو دې ته مونږ څه شوي مقتدا نو پیغمبر به د هر قسم ګناهونو نه پاکي یو قسم ګناه به په پیغمبر کې نه نی راغلی یو قسم دوکه به په پیغمبر کې نه نی راغلی د کفر او د شرک او د دروغو او د نورو قبایحو نه به انبیا پیغمبران پاک وي ځکه که پیغمبران د قبایحو او د ګناهونو نه پاک نه شو نو تا لپاره لاره بیا جوړه شوه ته به سال نه وایي پیغمبر خدا کړي دي زه کوم وایي پیغمبر مقتدا دی مقتدا دا کړي دي زه کوم نو پیغمبران او انبیا همیشه زموږ د عقیده ده چې پیغمبران او انبیا د الله تعالی د هر قسم ګناهونو نه پاک ساتلي بیا په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر قسم ګناه نه الله پاک ساتلی قبل د نبوت نه بعد د نبوت نه د ورکوټو ګناهونو نه د غټو ګناهونو نه سهون قصدن هر قسمه چی داسې ګناه چې هغه د پیغمبرۍ د منصب خلاف راغلی دغه ګناه الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چرته نه ده کړې په دغه معاشره کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ نسب یې ډېر اعلی انبیا همیشه اعلی نسب کې پیدا کیږي امام بخاری رحم الله عالم دی مونږ دا طالبان چې کله سبق کوي په بخاری کې نو چې اول حدیث ته بخاری ویلی شي نو د هغې نه پس یو حدیث ته هغې ته مونږ حدیث هرقل ویو دا هرقل اصل کې هرکولیس دی هرکولیس دا بیزنطیني رومي لپس راغلی دی قیصر او هرکولیس او څه شی دی جولیس سیزر دی که څه بلا راغلی سیزر دی
او کلو پیټ را ده او مت را ده او هغه شی او انګه بنګه. نو دا مونږ اړولي د عربیت نو د هرکولیس نه څه جوړ شوی دی؟ هرقل بادشاه راغلی، حضور صلی الله علیه وسلم ولا خط ولېږه. د حدیبیې نه پس د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطونه ولېږل. د دې نه دا پته ولګېده چې آرام کله پیدا شي. نو د آرام نه پس آرام نه مراد دا دی چې امن راشي په ملک کې. امن د هر ملک دپاره امن ضروري شی دی. ګورئ مولیانو تاسو خفه کېږئ مه مانه په دی، امن ضروري شی دی د هر معاشرې لپاره. خو امن د شریعت امن داسې یاد ساتئ ښه، د شیطاني قوانینو امن نه، د چا د شریعت امن، د شرع امن، د خلیفه امن. کله چې امن راشي نو د امن نه پس بیا دین وچوتېږي. امن چې نی هر څه خرابېږي. چې امن نه تجارت ستاسو روان دی، کته روان دی که بره روان دی؟ کته روان دی که نه؟ تجارت هم ښکته روان دی، مالداري هم ښکته روانه ده، اخلاق هم ښکته روان دي. هره محکمه ظالمه شوې ده، عوام په خپله باندې غټ ظالمان دي چې د چا څه وس کېږي هغه کوي. هره محکمه هره اداره ظالمه شوې ده. دا ولې؟ دا ځکه چې حقیقي اسلامي شرعي قرآني امن نشته. نه کله چې هم امن راشي نو تجارت زیات شي، الله پکې خیر واچي. نو بس زه به تا ته څه ویم، په پیسو کې به د الله خیر واچي. لږه ګاڼۍ به چلی او خیر به یې پکې پیسې، لږ دولت په ګټې او خیر به پکې. نو امن راغی. امن چې څنګه راغی، د امن نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا واغسته، او هغه پیدا دا وه چې خطونه یې ولېږل. مقوقیس ورته ویل کېږي، هغلته یې خط ولېږه، نجاشي ته یې خط ولېږه. په هغې کې هرقل ته خط ولېږه چې ما تاسو ته وي د اصل کې هرکولیس راغلی، هرقل ته یې خط ولېږه. د دنیا معاملاتو کې دا خلک ډېر زیات هوښیاران دي، د دین معاملاتو کې نه د ظالم زامن. دین معاملاتو کې خبرې نشم کولی، بیمار یم. د دین معاملاتو کې ستاسو نه پاکستان وزیران وی په قرآن شریف کې 40 پارې دي، قرآن شریف کې 40 پارې. زمونږ د کابینې مشر ویلي و که نه، څه نوم یې کم یو راغلی، څه جاګیر اشرف قاضي وی په قرآن شریف کې 40 پارې دي. زمونږ غټ لوی ججان بیرسټران اعتزاز حسن ورته ویل کېږي چې په پاکستان کې هغه ځان ته عقل کل وایي. تاسو څه پوهېږي؟ اعتزاز حسن په ډک کابینه کې او په ډک پارلیمنټ کې تقریر کوي او قلحو نشي ویلی. یاره کور دې روان شه، ته دونه د مسلمان زوی نه راغلی چې تا له قلحو هم نه درځي. نو د دنیا په ما قلحو نشي ویلی. زه وایم چې ستا هغه ماشوم نسیله به په دلمامه د قلحو ورځي او قلحو نه ورځي، د ظالم زامنو له قلحو نه ورځي. یو ځل شروع کی بیا شروع کی غلطه کی. دا ولې؟ د دنیا په معاملاتو کې خره، د دنیا په معاملاتو کې زمري، او د آخرت په معاملاتو کې خره. د دنیا په معاملاتو کې هوښیار او د آخرت په معاملاتو کې جاهلان. نو دا د دنیا د معاملاتو هوښیار خلک دا څونه چې په کورسو ناست دي که نه، وی یو امتحان ورکوي، تاسو په دې څه پوهېږئ؟ CSS ورته وایي. او د هغې چې کوم معلومات یې د دنیا د معاملو سره پوه خلک هم پکې وي، کله ناکله ډېر پوه. دلته زمونږ یو اسپي صاحب و فصیح الدین زمونږ د دې تاڼې سره چې کله د دې لارې څه جنجال و نو هغه راغی او چې څنګه را دننه شو هغه زړه کتابخانه وه، نو مکتوبات معصومي یې راواغست، مکتوبات شاه معصوم صاحب. هله وایي دا مفتي صاحب کوم ځای و؟ ولې ته په دې قصو پوهېږې؟ وایي زه خو د دې عاشق یم. وایي دا ما ډېر لټولې دي خو ما نه، هغه دومره محقق او پوه سړی دی. خفه کېږې مه چې د 10 مولیانو نه علم زیات دی. ګورې څه خفه کېږې مه ګورې، د فصیح الدین صاحب علم د 10 مولیانو نه زیات په دې معاملو. خو نور عام عمومي ستا اسټبلشمنټ چې دی نوم یې را باندې بدلېږي. څه اسټبلشمنټ؟ چې دا اسټبلشمنټ پکې څه شی راغی؟ هلکه دا ځان له ورکوه موږ له کار مه ګوره. ګورې ښه دا خو ټول پاکستان په مخه راغستې دی. ګورې ښه ته دا اسټبلشمنټ پکې لاسې شي. اسټبلشمنټ صرف د الله قانون به اسټبلشمنټ وي په مسلمانه معاشره کې. نو اسټبلشمنټ پکې نه منو او دا مه ورکوه. ګورې ښه هلکه ګورې موږ له کار مه ګورې. 500 کیمرې مې راته لګولي. خبره مې دا کوله دا اسټبلشمنټ و.
هوښیار خلک وو، د کرسۍ خلک وو، دنیا معاملاتو کې پوه خلک وو. هله وی وګوره چېرته له مکې نه څوک راغلی دی؟ وی یو د تره زوی راغلی دی. وی ولې؟ ابو سفیان یې مخې ته کېنو، شاته یې کسان کېنول. وایي زه به درنه تپوس کوم، ته جواب راکوه. ډېر تپوسونه یې ترې وکړو. په هغې کې یو تپوس دا چې دا د نسب نه څنګه دی؟ وی نسب نه اعلی ترین نسب والا راغلی. وی انبیا همیشه الله تعالی په ښه نسب کې پیدا کړي وي. پیغمبران الله تعالی په ښه نسب کې پیدا کړي، ځکه چې بې نسبه سړي وي ورپسې ته ځې نو لږ تکلیف جوړوي. زمونږ پښتنو کې دا شرمول پنځوس ته ملا چې ښه ملای خو چې نسب یې کمزوري، مړه زه به ده پسې ځم، مړه زه به ده پسې ځم. خلک وایي دا پښتانه خو د خر ډټي ته پیدا دي، خفه کېږئ مه کنه. دا به عام پښتون نه دا ځان ته چې پښتون وایي، داسې د ظالم زامن دي. زما ګورې د اسلام نه پس پښتو خوښه ده، تاسو ته پته ده، خو داسې د ظالم زامن دي. پښتون صرف ځان ته پښتون وایي، ترکان ته پښتون نه وایي، قصاب ته پښتون نه وایي، جولا ته پښتون نه وایي، ننداب ته پښتون نه وایي، سید ته پښتون نه وایي. داسې دا وکړه بیا ته پښتون نه وایي. هلکه وایي زه پښتون یم. زه خو د بجلیګر مولا خبره خو بس پرېږده. نو ځان ته صرف پښتون وایي او بل چا ته ګورې پښتون نه وایي. ښه مړه زه پښتون یم، زه به د مولا پسې ځم. دا فارغ شي مولا دي که نه، هلکه شیرجانه دي، تاسو صرف ځان ته پښتانه وایي. داسې نه که نه، د نورو ته پښتانه هم نه وایې که نه. نو چې د نورو ته پښتانه نه وایې ګلستان راځي. ما لکه ته چې برید تو کې نو ته وایې بس زه پښتون یم، نور خو څوک پکې پښتانه نشته. نو ګدا ولې؟ ځکه چې عالم غټه معلم شو، خو چې نسب یې کمزوري که نه، نو دا پښتانه ورته داسې کله نه کله په کږه سترګه ګوري. ګورې ښه نه ګوري، دا ښه طریقه نه ده. ګورې ښه دا یاد ساتئ، دا د هندوانو طریقه ده. په نسب باندې فخر دا د هندوانو طریقه ده. په نسب باندې فخر دا د جاهلیت طریقه ده. په نسب باندې اوچتول او کېناستل او برید تاوخل دا جاهلیت طریقه ده. خو بیا هم هرقل تپوس کې وي څنګه دی په نسب کې؟ وایي اعلی ترین شخصیت په نسب کې راغلی دی د عبدالله صاحب زوی دی او د عبدالمطلب صاحب نصیر دی، چې عبدالله صاحب او عبدالمطلب صاحب او ابوطالب صاحب د خپلې زمانې د ټوله لوی اعلی ترین شخصیات او خلک راغلی دي. دغه حضور صلی الله علیه وسلم هم په دې ربیع الاول کې پیدا شو. دشمن به خوار وزاري غم مه کوئ. ښه په کوم ملک چې ججان غلی شي او په کوم ملک چې عدلیه غله شي او په کوم ملک چې قاضیان رشوت خواري شي او په کوم ملک چې ججان رشوت خواره سود شي د دین دشمنان شي، هلته به هم دقه شانتې د ګولۍ په ذریعه باندې عاشقان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلې کړي. دا یاد سات. زما فیصله د جج نه کوي، 50 کاله دې تیر شي، د ختم النبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ دې ونیولی شي او په هغې باندې بیا فیصله نه کېږي. د حضور صلی الله علیه وسلم شان دې په دې ملک نه محفوظ نه وي راغلی. په کوم ملک چې جج د دې ملک ته ګستاخو علاج نشي کولی، انشاءالله دا مسلمانان ځوانان د 50 روپو په ګولۍ باندې به انشاءالله علاج کوي. همدغه شان به مرداران پراتی لکه څنګه چې بیګې مردار کړی دی، د قبر ځای نه معلومېږي. خبرې کړه چمن ته یوړه، چمن کې یو سړی مردار کړی دی. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بد الفاظ استعمال کړي. چمن کې بیا خخا خلک راوتل دا مردار دلته مه خخوئ. اوس یې ګرځوي په ټول پاکستان کې چېرته را دریا سیند ته به یې راوړي، هغلته به یې اچوي. داسې خبره کوم. همدغه شان به پاکستان خاوره انشاءالله ګستاخ نبی نه برداشت کوي. انشاءالله دا د عاشقانو ځای دی او عاشقان به انشاءالله برداشت کوي. زه دعا کوي زه بیمار یم چې الله ما جوړ کړي. دا چا چې وجلی دی دا د الله را خلاص کړي. څه نوم یې راغلی دی؟ خان سید سید خان دی. الله تعالی خیر دی ورته الله ورکړي. دا فخر والا بس دی. دا د اقبال په زمانه کې چې غازی علمدین شهید راولګېده او راجپال او ګوپال او څه شو هغه یې مړ کړ. نو راجپال نو دا انګرو یا لوارو، نو علامه اقبال به وی چې د انګرو د لوار زوی دارې په موږ باندې مخکې شو او موږ د نسب والا خلک پاتې شو. نو خان سید دی که سید خان دی دا مخکې شو انشاءالله
الله بوله اجر عمر کی بدلی به مل ور کی خدا ان شاء الله دا ټول ملک هم د قشان د خان سیدان او د سید خانانو ډکته دا یاد ساته ان شاء الله په دې وطن کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم چې څو غلط علی بس انجام به د غویدایات ساته وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ